السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې یو ملګری مو بندي دی، پوښتنه یې کړې ده چې د جمعې لمونځ زموږ د لې په محبس کې وکړو او څه چم وکړو. محترمه، د جمعې لمونځ له مسجون او بندي څخه د محبس څخه هغه رفع دی، پر دې باندې نشته. فقهای کرام وایي په بندي خانه کې بندي لره نه ده روا، مکروه ده چې د جمعې په ورځ باندې دا د ماپښین لمونځ په جماعت وکړي مخکې او وروسته. نو بندي به د جمعې په ورځ باندې خپل لمونځ کوي، انفرادي به کوي، په جماعت باندې به هم نه کوي. د جمعې په ورځ به په زندان کې جماعت هم نه کوي، هر څو غټ زندان وي. او د جمعې لمونځ هم نشي کولی. نو چې نه د جمعې لمونځ کولی شي هغه ځین ساقط سو، او نه هلته د ماپښین د جماعت لمونځ کولی شي هغه ځین ساقط سو جماعت د جمعې په ورځ باندې. نور ورځ خپل جماعت کولی شي، نو انفرادي لمونځ دې کوي. البته که چیرې داسې یو جامع مسجد وي چې په کې شرایط ټول برابر وي، د بندیانو دپاره د جمعې د لمانځه اذن و اجازه وي، په کې بیا څه مشکل نشته. رد المحتاج جلد اول صفحه 404. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.